أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الصلاة کتاب ثابت دی په بیان کې د لمانځه. اوس بیان د لمانځه د وختو اول پلا درته کوي، بیا به د لمانځه بیان وي. اول وخت الفجر د سهار، اذا هغه وخت طلع چې راوخیږي الفجر الثاني دویم سپیدې چې راوخیږي دې ته سهار ویل کیږي. وهو دغه سپیدې چې دي البیاض سپینوالی دي، المعترض چې غوړېدلی فی الافق په کنارو کې د اسمان په کنارو کې د رقم یو سپینه رڼا وغوړېږي، دغه سپینه رڼا ته دا سهار ویل کیږي. و آخر وخت چې دی هاده دا سهار ما در هغه وخت پورې لم تطلعی چې نه راختلی الشمس المر، دا سهار د اذانو څخه بیا د لمر ختو پورې در دغه وخت پورې د سهار وخت دی. و اول وخت الظهر د ماپښین، اذا هغه وخت زالت چې زائل سی الشمس المر، دا لمر چې د سره سور واوړي، لمر چې غرمه پر سر ولاړ وي د دې حالات چې ور واوړي بس د ماپښین وخت شروع سو. و اخر وخت د ماپښین چې دی عند ابي حنیفه پنيز د امام صاحب، یا عند ابي پنيز د امام صاحب، اذا هغه وخت ساره چې وګرځي زویل سایه کل شی د هر شی مثلیه دو چند، سایه چې د هر شی دو چند جوړی سي، سوا فی ما سوا د سایه څخه زوال د زوال. دا طریقه چې ده چې لمر پر سر باندې ودرېدی، پر دا وخت باندې چې یو شی ودرېږي چې دغه د زوال په وخت کې د دې شي څونه سایه وه، د دې سایه څخه ما سوا دا کم شی چې تا درولی دی دوه واره چې دا شی کښېږدې دونه که چیرې سایه سوله در دغه وخته پورې دونه چې سایه ورسېدل د ماپښین وخت بیا تیر سو. وقال ویل دی ابو یوسف رحمت الله امام یوسف صاحب و محمد رحمت الله امام محمد صاحب، اذا هغه وخت ساره چې وګرځېږي زویل سایه کل شی د هر شی مثله یو مثل، هغه وایي چې یا یو مثل وګرځېږي، یو خو هغه سایه ده چې د زوال خپله سایه ده، دومه سایه دا ده چې ته دا شی ورسره کښېږدې د هغه د زوال د سایې څه وروسته، نو دوی وایي بس سایه باره چې دا ختمه سوه باره ماپښین ختم سو. و اول وخت چې دی عصر د مازګر، اذا هغه وخت خرج چې ووزي وقت الظهر وخت د ماپښین علی قولین پر دواړو قولو باندې بس مازګر شروع سو، چې د ماپښین وخت تیر سلو بس د مازګر وخت شروع سو. و اخر وخت دغه مازګر چې دی ما در هغه وخت پورې لم تغرب بی چې نه لوېدلی الشمس المر، چې لمر نه لوېدلی در دغه وخت پورې د مازګر وخت شروع دی. و اول وخت مغربي د ماښام، اذا هغه وخت غربتی چې ولوېدی الشمس المر. و اخر وخت د ماښام چې دی ما در هغه وخت پورې لم یغیب الشفق چې نه غایب سوی شفق چې شدی وهو دا شفق چې دی البیاض سپینوالی دی الذي هغه فی الافق چې په کنارو کې د اسمان دی د لمر لوېدو خواته بعد الحمرتی ورسته د سروالی، چې یار په د هوا کې سرخي ښکاره سي، سره هوا ښکاره سي، د دې سرې هوا څخه ورسته بیا سپینه هوا راځي، نو دغه سپینه هوا چې راله چې دغه سپینه هوا نه یې لوېدلې نه یې ختمه سوې در دغه وخت پورې د ماښام لمونځ روا دی. الذي هغه فی الافق چې په کنارو کې دی بعد الحمرتی ورسته د سروالی عند ابیح پنیز د امام صاحب. وقال ابو یوسف رحمت الله امام یوسف صاحب وایي و محمد رحمت الله امام محمد صاحب وایي هو دا شفق چې دی الحمرة سروالی دی. و اول وخت عشاء د ماخستن، اذا هغه وخت غاب چې غایب سي الشفق چې دغه شفق غایب سلو، شفق د سپینوالی ته ویل کیږي چې دغه سپینه رڼا ختمه سوه د ماښام ده بس ماخستن وخت شروع سو. علی القولین د ټولو پر قول باندې، یا علی القولین د دواړو پر قول باندې. و اخر وخت د ماخستن چې دی ما در هغه وخت پورې لم یطلعی چې نه راختلی الفجر الثانی دوم سپیدې خو هغه سپیدې دي چې سهار پراخیږي چې هغه راوختلی بس سهار سلو. و اول وخت الوتر د وترو بعد ورسته عشاء د ماخستن د لمانځه څخه ورسته بس دستي وتر کول دا اول وخت د وترو دی. و اخر وخت د دا وترو چې دی ما در هغه وخت پورې لم یطلعی چې نه راختلی الفجر الثانی دوم سپیدې، یعنی اول سپیدې که راوخیږي په دې وخت کې هم وتر لمونځ کېدلی سي، او دویم سپیدې چې راوخیږي چې سهار کېږي په دا وخت کې بیا وتر نشي کېدلی.
ويستحب مستحب دی الاسفار رڼا بالفجر په سهار کې د سهار لمونځ په رڼا کې کول دا مستحب دی والابراد یخوالی بالظهر په ماپښین کې په الصیف په دوبي کې د ماپښین لمونځ ښه ځنډول و خنک هوا ته رسول دا مستحب دی وتقدیمها د مخه کول په شتاء په ژمي کې د ماپښین لمونځ په ژمي کې بیا وختي کول وتاخیر ځنډول العصر د مازګر ما در هغه وخته پورې لم تتغیر الشمس چې لمر تغیر نه خوړلی یعنی لمر دی نه سوي چې سترګې نه پر بریښي در هغه وخته پورې د مازګر لمونځ کول صحیح دی وتعجیل تلوار کول المغرب د ماښام وتاخیر ځنډول العشاء د ماخستن الی ما قبل ثلث الليل در درېیمې پورې د شپې د دې د مخه الی ما قبل یعنی د مخه ثلث الليل در درېیمې پورې د شپې دا شپه چې درې حصې کې دغه درېیمې پورې د شپې در دا ټیمه پورې لمونځ ځنډول دا صحیح دی وها خواته چې در درېیمې ورواړی بیا دا لمونځ مکروه کیږي والمستحب مستحب چې دی په الوتر په وترو کې لمن هغه چا لره یألف یا یألفو چې د عادت وي عادتي وي دی صلات د لمانځه لیل د شپې چې دی د شپې د لمانځه عادت لري یعنی تهجد ته همیشه راکښېني دغه عادت د سره ورسره وي اندا یؤخر چې وځنډي الوتر وتر الى اخیر الليل د اخره پورې د شپې ښه خبره مستحب خبره ده وتر باید اخیری وځنډي که چیرې د شپې باور په ځان باندې وو یا عادت درلودی چې زه د شپې راکښېنم همیشه دی راکښېنستی د دپاره مستحب خبره ده چې دی وتر ناوخته وکړي وان لم یثق که چیرې باور نه وو اعتبار په ځان باندې نه وو بالانتباه په راویښېدو سره چې زه راویښېږم او تر وتر دی وکړي قبل النوم د مخه در خوب بیا نو وتر د مخه در خوب کول بیا دا ښه دي ګوره چې هلته دی اوس په ځان باور نشته دی بیت سوی وي چې راکښېني بهرحال وتر هم قضا سوی وي پر سهار سوی وي نو در دې خبره دا ښه دی چې دی وتر وختي د ماخستن د لمانځه څه وروسته دستي وکړي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين